د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د چرګانو مسلخ جوړ کړی. دغه مسلخ مسؤل وایي پر جوړولو یې څه باندې 1.5 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کړې او شاوخوا 160 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې چې خلکو ته د چرګانو با کیفیت غوښه وړاندې کوي. دا چې د 1.5 میلیون ډالر مصرف پر دې ځای باندې شوی دی او دغه د کار پر برابر باندې چې دی دلته 160 کسه د وطن خلک راځي دلته کار کوي. پکښې 2 شیفه کار پکښې کېږي. یو شیف چې دی 80 نفره د ورځې کار پکښې کوي او 80 نفره چې دی هغه د شپې کار پکښې کوي. همدارنګه د دغه حلال ځای کارمندان د دا ډول ځایونو جوړېدو او پانګونې هرکلی کوي. دوی وایي دلته ټول چرګان په لاس حلالیږي. خیلی خرسند هستیم که زمینه کار به 120 تن از جوانان به شمول خودم در اینجا کار پیدا شده. کار میکنیم و همچنان مهمتر از همه که مردم ما به گوشت صحی و پاک نیاز که حقشان است دسترسی پیدا میکنن. در اینجا ماشینات ما معیاری است، کشتار توسط دست صورت میگیره. د یادونې وړ ده په یاد ولایت کې د څارویو حلال ځای په ګډون د چرګانو دا لومړی حلال ځای دی چې په 24 ساعتونو کې 100 ټنه د چرګانو غوښه بسته بندي کوي او بازار ته وړاندې کوي.